السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت مباركا. الله جل جلاله بيت الله شريف مبارکه ګرځولې ده. نو هغه څوک چې زیارت ته د بیت الله شریف ځي، که نارینه وي که ښځینه وي، باید مینه او محبت یې په سینه کې پروت وي. باید دا فکر وکړي چې دا هغه ځای دی چې ټول انبیا علیهم السلام دلته راغلي دي. دا هغه ځای دی چې د رحمت ملائکې دلته راځي. دا هغه ځای دی چې د الله رحمت او مغفرت را نازلېږي. دا هغه مځکه ده چې رسول الله طواف ورباندې کړی دی. دا هغه بیته ده چې لمر خیږي او رالویږي، شمال او جنوب چې هر ځای مؤمن وي دې ته سجده کوي. دلته به انسان د ادب او د احترام او د محبت پر قدم باندې قدم ایږدي. مینه او محبت به د بیت الله شریف سره کوي. نو ځکه وایي ډېر ځله یو څوک په بیت الله کې نه وي خو اجر پیدا کړي. ډېر ځله یې څوک په بیت الله کې وي خو بې اجر وي. هغه څوک چې بې ادبه وي، ادب نه لري. نو وایي دلته ګناهونه کول، کبیره ګناهونه کول، دا د انسان څخه هغه نور د معرفت بالکلیه بیایي. هغه څوک چې په مکه مکرمه کې په کبایرو ګناهو باندې مبتلا سي، هغه نو د الله د رحمت څخه ځان امیده کړ. هغه څوک چې کبیره ګناهونه کوي، هغه د معرفت څخه بالکل بې قسمت سي. د الله معرفت چې د انسان د سینې څخه وځي هغه کفر کېږي. او هغه څوک چې صغیره ګناهونه کوي، وایي د هغو معرفت کمیږي. نو ځکه عبدالله بن عباس رضی الله عنه مبارک طائف مختاره کړ. پوښتنه ځینې وسوه چې ته خو دومره جلیل القدر صحابي یې، ولې په مکه مکرمه کې ژوند نه کوې؟ وایي ده ورته وویل چې بل ځای که 80 ګناهونه وکم، دا ماته محبوب دي تر 1 ګناه چې هغه زه په مکه کې راسه وسي. او عمر رضی الله عنه مبارک به ویلو لوه خطا چې زما څخه په مکه کې وسي، تر هغه 80 خطاوي چې په بل ځای کې راسه وسي، دا راته دومره غټې نه دي لکه هغه 1 ګناه، 1 خطا چې په مکه کې وسي. دلته چې انسان ورځي باید په دې نیت باندې نسي ور چې زه ولاړم زیارت مې د بیت الله وکړي، بیا قربانو ته وایم زه خو 2 واره حج ته تللی یم، 2 واره عمرې ته تللی یم. باید دا نیت وکړي چې زه خو یو مجرم یم د رب، ګناهګاره یم، سرکشه یم، ورځم چې الله عفو راته وکړي، ورځم چې الله مې وبخښي. دا د مغفرت ځای دی، دا د اوښکو تویېدلو ځای دی. د دغه ځای څخه چې انسان هم پاک نه راووځي، نو به څه وخت بیا موږ پاکېږو. ملک رحمت الله مبارک وایي یو ښځه حج ته راله، دې به دا ملګرو ته چې په دا سفر کې ورسره و، پلار ورور هر څوک چې و، نو مکې مکرمې ته چې راورسېدل، د دې تلوارو خپل خاوند یا ورور یا پلار ته ویل این بیت ربي، زما د رب کور کوم دی راویښه یاست، زما د رب کور کوم دی راویښه یاست. نو هغو حرم ته راوستله چې ستا د رب کور ها دی. وایي دا ورله د بیت الله شریف یو دیوالو ته لاس واچوه، چیغه یې کړه، له هغه ځای څخه بیا ژوندۍ نه ده راپورته سوې، جنازه یې راوایستله. مینه او محبت چې د انسان سره پیدا سي. ملک رحمت الله مبارک وایي مجنون چې پر لیلا عاشق،
په یو دشت کې یو سپی ولیدی. نو مجنون پسې اعلی عقل دا سپي سره یو مینه او یو محبت شروع کړي. خلکو ملامت کړي، لیونی سپی څه کوې؟ دی څه ورته وایي په جواب کې؟ فإن عیني، زما سترګو دی ولیدی، مرتن پې حی لیلا، د لیلا په کلي کې ما دا سپی لیدلی دی، نو اوس د لیلا په وجه را باندې ګران دی. محبت دغه ته وایي. زموږ سره خو د مجنون محبت هم نشته. راځئ موږ خپل سینه د الله د محبت څخه ډکه کړو. دا د مغفرت ځای دی، دا د اوښکو تویېدلو ځای دی. دلته باید سړی معصوم سي، پاک سي. نو محترم زائره، زیارت کوونکي، که نر یې او که ښځه یې، که ورور یې که خور یې، تاسو لږ فکر وکړئ په دغه ځای کې به څومره د الله جل جلاله محبوب خلک ګرځېدلي. تاسو فکر وکړئ دلته به څومره ګناهګاران راغلي او الله به بخښلي. دا زموږ د مغفرت او زموږ د بخش ځای دی چې الله بخښ راته کوي. نو که حاجي که عمرې، د هغه باید سترګې په اوښکو باندې ډکې وي او سینه یې د محبت څخه ډکه وي. خلکو ته باید فکر نه وکړي. که خوري که وروري، په انسانانو کې باید سوچ و فکر نه وکړي. انسانان هر ځای سته. خو دې ځای ته فکر وکړي چې کوم ځای ته زه راغلی یم، چې الله رب بیت ورته ویلی دی. که الله کور درلودی، دغه بیا کور وایي. دلته دعایې وکړي، دلته نفلونه وکړي، تلاوتونه وکړي، د تصویر اخیستلو څخه ځانونه وساتي. له بده مرغه زموږ مسلمانان په حرم مکې کې په ګناه کبیره باندې مبتلا یې، تصویران اخلي. روژې ونیسي، نفلونه وکړي، طاعت د ذوالجلال وکړي، الله به مغفرت درته وکړي. بحر العميق صفحة يوصله 34 الباب الأول في الفضائل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.